مونږ تېره ورځ دغه دوه اپشنې مونږ نه پاتې وي، په دې به مې یو نظر واچو. صحیح ده، ډسټریبیوټډ روز او ډسټریبیوټډ کالمز. ما سره دا ټیبل دی. ټیبل کې تاسو پام کړی دا ځینې روګانې لږې غټې دي، ځینې کوچنۍ دي. زه غواړم چې ټولې په یو اندازه برابرې کړم. دا ډسټریبیوټډ روز باندې زه کلیک کوم، مطلب د ټولو یو اندازه شي. دا اپشن د دې په خاطر باندې یوز کېږي. صحیح ده، تاسې دا کالمونه کوچني وي داسې دې اندازې ته وي داسې بس سره ځینې غټ وي او ځینې کوچني وي، داسې ترتیب برابر نه وي. تاسو دا کالمونه سره ډسټریبیوټ کوئ، مطلب په یو اندازه برابر وي. دا به داسې همدې ټیبل ته لاړ شئ، ډیزاین ته به لاړ شئ. دا رن کومه، دا زه سلیکټ کوم ټول ډسټریبیوټډ کالمز. ټول کالمونه څنګه شو؟ په یو اندازه برابر شو. مخکې روګانې برابر شوې، اوس بیا ته غواړې چې روګانې منظمې برابرې شي په یو اندازه. دا داسې سلیکټ کړه ټول، دا ټیبل یې ټول سلیکټ کړی دی. بیا ته روګانې څنګه ډسټریبیوټډ کړه، اوس رو او کالم څنګه شو؟ په منظمه اندازه برابر شو. دغه دوه دانې اپشنې مو سره پاتې وي، هغه هم ته بیا ته کور کړئ. ښه، نن په انزرټ باندې کار کوو. انزرټ کې پاتې اپشن باندې کار کوو. مو سره پکچر دی، دې کې دا ټول یو هغې کې راځي، ټیب ایلسټریشنز دي ټول. د دې زیاتو پیجر سره ډېر ورته دي. یو د پکچر په هغه باندې چې مونږ کار وکړو، نو بیا به مونږ په هغه کې شیپ په هغه باندې فارمټ باندې ټولو کې سیم راځي، بیا دومره فرق نه کوي. چې په یو اندازه پوه شوئ، نور بیا دې سره بیخي نږدې دي. زه به یو څو پکچرز واخلم دې نه. صحیح ده، اول خو دې سایډ نه مې سټارټ کړو، داسې بیا راشو که صحیح ده. دې سایډ تاسې وګورئ، دا ما سره پکچر دی که نه، دا زه کراپ کوم هلته داسې لږ اندازه یې هغه ده، زه بیا لږ کوچنی کوم. دې سایډ نه ما کراپ کې او د دې سایډ نه هم کراپ کوم داسې. انټر کوم، دا ما سره پکچر څنګه شو؟ کرپ شو. دا خو یو هغه شو. تاسې په دې باندې چې کله کلیک هم کوئ پکچر باندې، ما پکچر انزرټ کې د انزرټ کولو طریقه خو تاسو زده کړه ده. دې باندې کلیک کوم او زه پکچر څنګه کولی شم انزرټ کولی شم. 4 پکچر غواړم راوړلی شم، دا ما سره مشکل نشته دی. که هر یو پکچر وي زه یې راوړلی شم دلته. صحیح ده، که دا وي یو کار پکچر وي او بېرته اوس په دې باندې زه کله کلیک کوم نو ما ته به څه کېږي؟ ما ته به فارمټ خلاصېږي. ګورئ اوس هغه د فارمټ مینو موږ سره نشته دی. کله به پکچر زه کلیک کوم ما ته به د فارمټ مینو خلاصېږي. په دې کې دا ټول پیچرز موږ سره د پکچر اړوند ټول موجود دي. اوس دا پکچر دی که نه، زه غواړم چې دغه سایز زیات کړم، داسې لږ کم کړم داسې. نو دې باندې سایز کمولی زیاتولی شي. تاسې دغه نه غواړئ په دې سایډ باندې دغه وکړئ، داسې دا زیات یې کړئ، دې ځای نه داسې زیات کړئ. تاسې غواړئ چې چېرته دا پکچر ستاسې داسې هغه شي روټیټ شي، چینج یې کړه داسې. دې باندې کلیک کوئ، چینجوئ داسې کوم سایډ ته چې وړئ څنګه چې برابروئ. صحیح ده، دا نو موږ سره د پکچر اړوند مسلې دي. اوس دا پکچر زه خوځوم خو په ډېر سختۍ باندې نه دي زده ځي ما سره. دې لپاره هم دا وروستنی اپشن باندې کار کوو. صحیح ده، دا به زه لږ کوچنی کړم د تصویر. ښه، دا ګورئ داسې دا پیچرز اوس دا ما سره په یو لاین کې ده. زه به یو څه ټیکس هم واخلم دې لپاره. دا به زه یو څه ټیکس واخلم، دا دی که نه، دا اوس پکس لوکیشن کې دی. ډېر سختۍ باندې یو ځای نه بل ځای انتقالېږي. ګوره کله ماته هغه راویستي نه انتقالېږي. دې لپاره تاسې فارمټ ته لاړ شئ. دا څو اپشن تاسو ډېر زیات په درد خوړل کېږي. ګوره دا اپشن دی سکویر، دا معنی که نه چې د دې پکچر نه ګر چاپېره به هغه راځي، خطونه راځي. ټایټ دا معنی چې دا پکچر چې داسې شکل ولري چې دا بغدونه سره یو بل کې ورننوتي وي، لکه په سټایلک شکل کې یو بل شکل کې، دا ټیکس هم داسې پکې ور داخلېږي. د دې سره به ټایټ ورځي، ترو بس د دې پاسه هغه کېږي. او که چېرته بیخي ټاپ او باټم کې ټیکس راشي لاندې به نه راځي. که بهایند د ټیکس راځي په دې باندې کلیک وکړئ، دا پکچر به دننه وي. ګورئ پاسه به بې خط راځي، پکچر به د خط شاته وي. که مخ ته یې راوړئ نو په دې بیا کلیک وکړئ، ان فرنټ اف د ټیکس یې کړئ. نو دا تر ټولو ښه اپشن دا دی، ان فرنټ اف د ټیکس. دا تاسې کاروئ په دې. ګورئ که چېرته تاسو سره لوګوګانې وي که نه، تاسو یو څه لیکلی وي، مکتوب وي، یو بل لیکلی فارمټ وي، چرچ وي، تاسې کولی شئ چې باندې د نه اوس پس که تاسې لوګو سیسټم برابر کړي، داسې دا یوه لوګو ده، داسې ښه په اسانۍ باندې په هر ځای کې لګولی شئ. نور دا تاسو سرحد نه ټاکي. ځینې ځایونو کې تاسو دا مشکل پیدا کوي چې د پاس مارجنس دي او هیډر دی او فوټر دی او دا ستونزې دي. نو دغه نه داسې خلاص یې ما سره په ډېر اسانۍ سره کولی شئ ځینې بل انتقال کړئ. تاسو دا ډېر په درد خوړل کېږي. ډېر مهم اپشن دی دا. بل اپشن یې دا دی پکچر دی، پکس لوکیشن ته ټاکئ، چېرته زه وټاکم راوړم.
دا ټیکس په دې ځای کې راوړم، دلته راوړم، دلته راوړم، دلته وسم د پیپر په منځ ته دا وسم بس هر سر د دا سړی په پوزیشن باندې کلیک کوي او په نارمل حالت کې بس نارمل ځای ته وسه. نو سره څو پکچر دي، یو پکچر دی کنه، زه دا پکچر څنګه کوم، یو څه بارډر ورکوم او څه کلر به چینج کوم چې تاسو سره ماشي فرنٹ اف د ټیکس به کوم. د دې بس بارډر چینج کوم، دا بارډر چینج کیږي. ها دا بس ریډ کلر ورکوم او بارډر به لګ ورته ویټ به تلک زیات کوم د انداز تمای ور سیدا. د دې بس یو کاپی واخلم او بیرته پیسټ کوم، د دې پکچر ما سره جوړ شي. د دې بارډر ز چینج ومه دې کلر ته اړو سیدا او بل کاپی مې درې زو اخلم بیرته پیسټ کوم. صحیح شو. دا بس دلته وسم او د دې بس دا کلر څنګه کوم، دا هم زه چینج کوم دې ته وړو یا بس بل کلر وټاکم. صحیح شو. اوس چې زار پکچر د خواته معلومات کیږي چې اوس کوم پکچر دی کنه، دا ته ټول لاندې دا سور کلر کې چې دی د ټول تصویرانو لاندې دي. نو تاسو دا کولای شئ چې دا څنګه کوي، دا تصویر مخ ته راوړئ، مخ ته راوړئ، د دې لاندې دا تصویران د پاسه یو تصویر نه مخ ته راوړئ، داسې په دې باندې کلیک کوئ. اوس ورته وګورئ، ښه بیرته شاته وړئ، تصویر ګورئ، دا سور هلکې تاسو وګورئ دا مخ ته راغی، بیرته بیا کومه بیرته شاته لاړو. دا اپشن دی. که چېرته زه غواړم د دې درې واړو تصویرانو د دواړو تصویرانو مخ ته راشي، بیا به زه بیخي څه کوم، هغه ته بیا راوړم، فرنټ ته بیا راوړم، برنټ ټو فرنټ، بیخي د ټول تصویرانو مخ ته راغی. که وایم چې د ټول تصویرانو شاته یوسه، بس د ټول تصویرانو شاته به اتومات یوسي. که یو کلیک ورباندې کوئ یو تصویر مخ ته راځي، او کومل بیک او فرنټ ته وړئ نو ما یو کلیک باندې کولی شئ. همدارنګه داسې که چېرته د ټیکس شاته وړئ که نه بیرته دې ځای کې هم کولی شئ ټیکس شاته یوسي. هر پکچر داسې انتخابوي، داسې کولی شئ چې بیا د ټیکس شاته هم یوسئ په دې باندې، په دې اپشنو باندې. دا اوس فرنټ ته راوړل دي او دې کې څنګه کېږي بیا بیک ته وړل کېږي. او تاسو وګورئ تصویر دی که نه، پاس ورباندې ټیکس دی، ټیکس ورباندې ښکاري. نو همداسې بیرته څنګه کولی شئ فرنټ ته بیرته راوړلی شئ، همدغه اپشن ورباندې استفاده کېږي. همدارنګه تاسې دا تصویران دي ما سره لیفت او رایټ او سنټر دې پوزیشنو کې دا اوس برابر ورغواړم. زه به تصویران یو سره دې تغیر کوم، یو به دې سره راوړم، یو به دې سره رسېږي. اوس دا ریډ کلر والا ما انتخاب کړی دی، په دې باندې دې پوزیشن زه ټاکم. صحیح ده. اوس داسې م لیفټ سایډ کې دی، خو هغه لیفټ سایډ ته برابر کړي، په دې سنټر ته یوسه نو د پیر سنټر ته وړي. صحیح ده. که زه ورته وایم چې رایټ سایډ ته یوسه نو رایټ سایډ ته ماته وړي همدا تصویر. زه چې ټاپ سایډ ته یوسه ټاپ ته وړي، نو دا هغه د الاینمنټ دی، که میډل ته وړي نو مسته به ته راوړي. نو چې داسې هر ترتیب ته غواړئ هغه ته برابرولی شي. که باټن ته وړئ داسې باټن ته وړل کېږي. همدارنګه ټول داسې دا تصویران دي په یو لاین کې ځان سره برابروئ. داسې دا تصویر ذکر انتقالوم که نه تاسې وګورئ، یو ځل یو ځل انتقالوم ته یو هغه ماته راځي داسې. خو دا اوس ان فرنٹ اف د ټیکس دی که نه، زه به ترو ساړه کې اوسم. ښه په هر حال دغه اپشن هم داسې استفاده کېږي ورته. تاسې د دې پیج منځ ته یوسئ، پیج یو سایډ ته بل سایډ ته ټول د دې الاینمنټ ورباندې کېږي، یو ځل بل څه څنګه کوي انتقال کوي. همدارنګه که تاسې غواړئ دا ټول تصویران ما سره زه دا تصویر انتقالوم، دا ټول نور تصویران څه باندې هېڅ غرض نه کېږي. زه چېرته غواړم چې دا تصویر انتقال سره دا نور تصویران هم باید تغیر شي، یو ځل بل ته انتقال شي. په دې باندې زه کلیک کوم، داسې دلته ګورئ ښه دا اپشن اوس موږ سره آف دی. دا ما سلیکټ کې کنټرول نسم دې باندې کلیک کوم، بیا کنټرول نسم په دې کلیک کوم، نو ما سره درې واړه سلیکټ کېږي. که زه غواړم چې دا ټول په یو وار سره زه یو ګروپ برابر کړم نو په دې اپشن به زه کلیک کوم. هغې نه مخکې دا اپشن نه وه موږ سره. ته ګورئ ګروپ، اوس دا ټول موږ سره یو ګروپ شو. دا تصویران موږ سره څنګه دي، ټول یو ګروپ دی. یو ګروپ دی او سره چې انتقالوئ په اسانۍ باندې یو ځل بل څه څنګه کولی شئ ټول انتقالولی شئ. که بېرته ان ګروپ کول غواړئ بېرته فارمټ ته راشئ، ان ګروپ یې کوئ، هر یو به جلا جلا تصویر شي، بیا جلا جلا انتقالوئ. نو دا اپشن دې په خاطر باندې یوز کېږي. دا د سلیکشن پین دی. کله چې تاسو دا راوړئ د سلیکشن پین کې داسې ته همدا ښکاري چې څو تصویران تاسو سره دي، کوم تصویر تاسې هډ کوئ، کوم راوړئ تاسې، کوم انتخابوئ، کوم نه انتخابوئ، ټول به دې باندې کېږي. په
په دې باندې کلیک وکړه، دا به سلیکټ شي، په دې کلیک دا به سلیکټ شي، ټول هډ کوي، ټول شو کوي. دا سلیکشن پین دی په خاطر باندې اوس کېږي. دا د تصویر اړوند چې دغه پیچرز تاسې ولوستل، دا پیچرز دا بس په کې دوباره تکرارېږي په شیپس کې. دا اوس شیپ دی که نه، دا اوس اخلم داسې په دې کې هم دا شي نه دي، ګورئ بیخي فرق نه کوي. دا بس د دې همدې اړوند دي. که دغه د ټیکس هغه مې یو ځل ولوستل که نه، د ټیکس اړوند دا ټیکس نور بار دي کې بیا همداسې ریپیټ کېږي، همدا سټایلز دي، همدا شکل دی، همداسې ته غوره کوئ. نو تصویر اړوند باندې دا دې سایډ پر دا کیسې وي. اوس دې ځای کې موږ کولی شو د دې لپاره یو سټایل انتخاب کړو. په کوم سټایل کې زه دا اوس غواړم چې راوړم، جلا جلا سټایلونه دي ما سره داسې. هر سټایل زه غواړم چې کولی شم چې پکې راوړم. همدارنګه د بارډر خبره خو ما پکې مخکې کلیر کړله. د افیکټس خبره ده، تاسې مختلف افیکټس په دې باندې اپلای کولی شئ. تصویر ته وګورئ، دې شکل کې غوره کوئ، هر افیکټس تاسې ورباندې اپلای کوئ. شیډیو ورکوئ، سیوری غوندې داسې ورکوئ. دا بیا ساده کومه شیډیو سیوري ته وایي، لاندې ورلاندې داسې یو سیوری برابرېږي د سیور لاندې. دا خو موږ په هغه ټیکس کې هم کړی و، دې کې هم هغه یو دومره فرق نه سره کوي. ریفلیکشن ورته ورکوئ، لاندې وګورئ تصویر لاندې یو هغه اخیستی دی، انعکاس یې اخیستی دی، ګلو وي داسې، ګلو رڼا ته وایي چې د دې شاته کومه سلاسه رڼا ورکوئ. صحیح ده. سافټ ایج دی، دا سایډونه به څنګه کېږي، سافټ کېږي به موږ سره، بیخي به نرمېږي داسې. که نه یې ورکوئ بس نو باندې کلیک وکړئ. همدارنګه نور بس هر شیپ تاسې انتخابوئ، بس دې کې تاسې کولی شئ ښایسته شیپونه ورته انتخاب کړئ. 3D شکل کې وي، 3D معنا درې بعدي شکلونه چې درې واړه بعدونه به تصویر ښکاره شي تاسو سره. نو په هر شیپ کې چې تاسو ورباندې څنګه کولی شئ، ښه په اسانۍ باندې په دې باندې یو څه اپلای کولی شئ. که نه یې غواړو بس نه بیا ورکوو ورته. پکچر لیاوټ دی، دې کې تاسې پکچر برابروئ، خو دا بیا ته هماغه د موږ سره یو بل هغه ته راځي. ښه په دې کې هم دا شی شته دی موږ سره، سمارټ آرټس. ګورئ دې کې موږ تصویر راوړلی شو، سمارټ آرټس. او د دې تصویر په شکل کې تاسو څنګه کولی شئ تصویر سره یو ټیکس راوستلی شئ. په دې زه کلیک کوم، پکچر لیاوټ دی. په دې شکل کې زه غواړم چې د پکچر څنګه راوړم، برابر کړم. دې سره به زه یو ټیکس هم بیا اچولی شم، دې سره به زه یو ټیکس سره اچولی شم تصویر باندې. هر ډول ټیکس زه غواړم زه ورباندې څنګه کولی شم راوړلی شم. که هغه شیپ مو نه وي خوښ، بېرته لاړ شئ، بیک شئ. دا تصویر دی ما سره که نه، فارمټ دی، لیاوټ دی. دې کې یو طرف جوړوئ ورته. دلته ګورئ دې ځای کې تاسې څنګه کولی شئ خپل ټیکس لیکلی شئ داسې. صحیح ده. په عکس باندې دا تاسې دا ایډیټ کولی شئ. ښه، دا د دې شاړو خبرې شوې. دلته د پکچر کمپریس کول دي، یو څه سیز د کمپریس کول لپاره دی یوز کېږي. بیا تاسې اندازه ته ټاکئ څومره اندازې پورې باید ورته کمپریس یې کړم. کمپریس کول دی، خو دا دومره تاثیر نه به یې کوي. دې کې تاسو غواړئ دا ما کوم تصویر اخیستی، دا تصویر نه بل تصویر راوړل غواړم، اور کمپلین بل باندې کلیک وکړئ. هر تصویر چې غواړئ راوړلی شئ، دې کې تاسې دلته راوړلی شئ. تصویر چینجېږي ورباندې، هماغه سلیکټډ پکچر به چینجېږي. که په تصویر کې کوم تغیرات راوستي وي، پرسه دا تصویر دی که نه، زه بېرته ریسیټ کوم. ګورئ هماغه بارډر یا ورس هغه څنګه شو، بېرته ریسیټ شول. په دې کلیک کوم، هغه شنو ته ایسته کېږي. همدارنګه دا تصویر دی ما سره، دې اړوند دا کوریکشن خبره ده چې رڼا زیاته شي، کمه شي، څومره برایټنس واچول شي، څومره شارپن شي، سافټن شي. اوس ګورئ دا بلیک کلر ته شو داسې. څومره داسې رڼا زیاتوئ، کموئ، څومره اندازه کې برابروئ. دا تصویر اوس ما سره څنګه دی، ګورئ بیخي رڼا زیاته شو. نو کلر یې چینجوئ، ورته بل کلر کې ورسره اخلئ داسې. تاسو دا ټول یوز کولی شئ، استفاده ترې کولی شئ. همدارنګه داسې یو نور هغه لري، داسې افیکټس غونډه کې دي، دا ورباندې اپلای کولی شئ. یو بل اپشن دی چې هغه بیک ګراونډ ریموو کول دي. تاسو سره سوال کوم تصویر د غواړئ چې شاته بیک ګراونډ ریموو کړئ، یو دې کې خو اتومات دا اخیستل کېږي، داسې انټر یې کړه، نو دا موږ سره پاتې کېږي، شاته هغه نه اچول کېږي. تاسې بیا لږه ډېره حوصله لرئ، نو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا پکې دلته هغه وکړئ، ریموو بیک ګراونډ ووهئ. بس دې کې بیا ساحه انتخاب کړئ چې کومه ساحه باید را نه شي پکې، کومه ساحه باید پکې راشي. ځای ټول داسې انتخابېږي، یو ځای نه بل ځای پر چې څومره غواړئ تاسې باندې څنګه کوئ کار کولی شئ. که پرېږدئ دا چینجز پرېږدئ، که نه یې پرېږدئ ډسکارډ یې کړئ داسې.
نو د پکچر اړوند دغه کیسې وي. بل موږ سره په انزرټ کې شیپس دي، تصویر په هغه ان شاء الله پوه شوی وي. انزرټ ته راځو شیپس ته. دا به زه ټول لیسته کوم، شیپس ته به راشم. ګورئ دې کې تاسې مختلف شکلونه اخیستلی شئ، مختلف قسمه هر یو مو چې خوښ یې پکې واخلئ. ګورئ لاندې لاړ شئ، ډېر شکلونه شته دي. زه فرض کړه دا اخلمه، دا ما سره ګورئ یو شیپ شو. که بل پکچر زه غواړم بېرته همدې نه ګورئ دا ما سره خپل فارمټ مینو دی، دې خلاصېږي. د دې زه غواړم چې زه دې کې یو بل پکچر دی هغه انتخاب کړم، دا هم راوړم. دلته زه کلیک کوم، داسې دا ماته څنګه کې راوړل کېږي. دا دی اوس ما سره که نه په دې باندې زه کلیک کوم. دې کې ما سره دوه خبر دی، یو دا همدا تصویر تاسې هغه چینجوی شي، بل شي ته یې چینجوئ، دې ته چینجوئ هم چینجولی شئ. یو داسې ده چې د دې دا پوینټس نه دي، دا موږ تغیرولی شو. پوینټس دا دي، دا نقطې دا زیاتې کمې کړو داسې، دا په دې اپشن باندې کېږي. صحیح ده. او تاسې غواړئ ټکس باکس ورسره واخلئ، لږ څنګه کولی شئ ټکس باکس هم ورسره واخلئ. نو دا د شیپ د راوړلو لپاره دی، دې نه تاسې استفاده کولی شئ. اوس فرض کړه ما دا شیپ راوړی دی، دا به زه ایسته کړم او زه به یو بل شیپ راوړم. انزرټ شیپس. ښه، دې سره دا مینو ماته خلاص شو. د شیپ سټایلز دی اوس دلته تاسې په دې باندې کلیک کوئ، مختلف سټایلز ورکوئ. دا سټایل دی، داسې کلر کې هر کلر کې چې داسې اچوئ. اوس دا بلیک کلر دی ما سره، فیل کلریزم هم زه چینجولی شم. فیل کلر دی، دې ته زه اړومه. بارډر دی، آوټلاین دی، دا که زه زیات کړم بیا ښه معلومېږي. دارنګه دا آوټلاین زه ډیشز کې هم راوستلی شم په دې شکل کې، ډیشز کې دې ته زه کلر هم چینجولی شم هسې. پوه شوې؟ دا مختلف هغه ورباندې کولی شو. اوس چې دی دغه دا اپشن یې موږ سره آف دی، دا د ټکسټ ریلیټډ دی که نه. په دې باندې زه رایټ کلیک کوم، دلته اډ ټکسټ، ټکسټ پرې اضافه کوم. بس نور چې زه پکې څه لیکم هماغه ماته څنګه کېږي، دا ماته څنګه کېږي، د دې ټکسټ اړوند ټول اپشنان کېږي. اوس نو په دې باندې زه څنګه کوم بېرته اپلای کولی شم. دا زه سلیکټ کومه، ده هر ډیزاین چې زه غواړم زه یې پرې اپلای کوم داسې. صحیح شو؟ مختلف ډیزاینز دی په دې کې، اما د وډ آرټس ډیزاینز دي. دې کې تاسو غواړئ د دې ټکسټ ته به زه لږ سایز ورکړم چې دا هغه یې ښکاره شي. اوس دې ځای کې تاسې وګورئ د ټکسټ فیل کلر دی، دا به تاسو چینجوئ. بس زه دا سور کلر ته چینجوم. یو د ټکسټ بارډر کلر دی، آوټلاین، دا که زه لږ زیات کړم که نه دومره زه به صحیح. بس دا وګورئ دې کې اوس هر کلر ته چینجولی شي. دا وګورئ داسې زیډ کلر. نو دې باندې تاسې مختلف هغه یوز کولی شئ. داسې ډیشز ته اړوئ، دا د ټکسټ ریلیټډ خبرې دي. او که په دې باندې داسې دا د ټکسټ هغه بېرته اپلای کوئ چې مخکې موږ په دې کار کړی و. وګورئ لاندې یو غوندې واخلئ، ریفلیکشن واخلئ، ګلو واخلئ، داسې دې شیپ کې راشي. دا ټکسټ په اړوند باندې به دا شین ټول کېږي، ثري شکل کې شي داسې. که تاسې د دې هغه ته برابروئ داسې، دا ټکسټ ما سره لږ زیات وي که نه، او دا زه لږ زیات ولیکم، لږ به یې زه کوچنی کړم. صحیح شو؟ دې ته زه اوس دا ریډیا کې څنګه کوم دا ته تغییروم. تاسې وګورئ دې شکل ته یې برابروئ، دې ته یې برابروئ. که ټکسټ زیات وي دا مکمل داسې ګولېږي. داسې شکل کې برابروئ. هر ډیزاین چې تاسو غواړئ ورباندې اپلای کولی شئ. تاسې ورباندې کار وکړئ، ښایسته ښایسته ډیزاینونه ورکړئ او عملي تکرار کړئ دا ځان سره، نو ډېر په اسانۍ به تاسې پرې پوه شئ. اوس دا ټکسټ دی ما سره که نه، ډیټي ده، دا به زه دا کلر درته چینج کړم او بلیک کلر، دا خو د شیپ کلر دی، تومات کلر لیکم، دا به زه بلیک کړم. نو آوټلاین صحیح شو. دا ټکسټ دی ما سره که نه، دا زه لږ زیات کړم.
دا ټیکس ده ما سره صحیح ده د دې ټیکس ډایرکشن دی زه اوس کوم ډایرکشن کې غواړم اوس ما سره هوريزونټل دی زه یې روټیټ کوم 90 درجو ته اړم دا به ما سره دی خو نه داسې راځي که زه یې بیرته غواړم شي هغه ته کوم نو ډایرکشن تاسو انسان کولای شي چینجولای شي صحیح ده همدارنګه الاینمنټ دی کوم سیټ ته راوړی تاسې ماس ته راوړی ټیکس دی ما سره زه به بل شي واخلم هلته دې به زه رایټ کلیک وکړم اډ ټیکسټ دې کې به زه دا ټیکس دی ما سره که نه ما سلیکټ کې دا زه اوس الاین کوم ټاپ ته وړم میډل ته راوړم که باټم ته وړم بس دا الاینمنټ دی صحیح شو او دا کریټ لینک د دې په خاطر یوز کېږي تاسو چېرته انزرټ ته لاړ شئ که نه هلته یو ټیکس باکس واخلئ دې ځای کې تاسو څنګه کولی شئ ټیکس باکس اخیستلی شئ یو ټیکس باکس واخلم داسې اوس زه دا ټیکس د دې سره لینک کوم داسې دې باندې زه کلیک کوم دا لینک راځي دې باندې اچوم نو زه که په دې کلیک کوم ما ته به هغه ځای ته څنګه کېږي اوس ګورئ زه د دې شیپ نه وتی ما ته هېڅ کلیک نه دی کړی په دې زه اوس کلیک کوم په دې هغه باندې دې باندې که زه دلته خط لیکم نو ته به خط اضافه کېږي نه دا شیپ ما انتخاب کړی نه داسې یو لینک غوندې سره جوړ شي که په دې ټیکس باکس باندې کلیک کوم زه څه ټایپ کوم نو هلته به اتومات ټایپ کېږي صحیح ده انشاءالله په دې پوه شوئ دا د شیپ ریلیټډ دغه کیسې وي دا وشو دغه باندې خو همغه تصویر کې هم کار وکړه ټول همدا سیم ټو سیم یو آپشنس دي هېڅ فرق نه کوي ښه انزرټ کې په السټریشنز کې موږ سره یو سمارټ آرټس دی موږ سره سمارټ آرټس دې په خاطر یوز کېږي که نه که تاسو سره لیستونه وي یا داسې یو څه تاسو سره چې هغه د پروسس په شکل کې وي پروسس په شکل کې لکه موږ چې د واټر سایکل اوبه اول په ځمکه کې په سمندر کې وي دا بخار شي بخار نه وریځ ته لاړ شي وریځ نه باران شي بیا د ځمکې ته راشي ځمکې نه بیرته سمندر ته ځي یو سایکل غوندې وي داسې لایف سایکل برابر وي که سجره غواړي هغه هم پکې شته دی هرارکي داسې تاسې فرض کړه دا یو ډیزاین په دې کې چې تاسو غواړئ چې تاسو سلیکټ کولی شئ پروسس غواړئ داسې پروسس شکل وي سایکل شکل وي داسې دا غواړئ هرارکي غواړئ دا سجرې شکل کې دا زه داسې اوس وکې کوم لکه موږ چې اوس یو هغه ته ځو که نه ادارې ته او اداره کې موږ ګورو چې هلته اول چې دی څوک وي رئیس وي که نه ډایرکټر وي صحیح ده بیا ورپسې د دې سره یو اسسټنټ وي بیا همدارنګه د دې لاندې څومره ډپارټمنټونه وي د دې ریاست لاندې فرض کړه آی ټي ډپارټمنټ دی آی ټي دی دلته یا آی دی فرض کړه او همدارنګه آی ایس دی دا فرض کړه موږ سره ډپارټمنټ دی زموږ کمپیوټر ساینس پنځه دی فرض مثال دا ډایرکټر شو دا اسسټنټ شو دا موږ سره آی ټي ډپارټمنټ شو دا آی شو دا آی ایس شو مختلف قسمه ډپارټمنټ دی موږ سره نو دا زه کولی شم په دې کې په دې شکل سره واخلم نو زه اوس په دې باندې مختلف هغه اپلای کولی شم شیپس او شکلونه دې اپلای کولی شم دې شکل کې غواړم دې کې غواړم دې کې غواړم هر ډیزاین کې زه غواړم زه کولی شم په دې ځای کلیک وکړم ګورئ مختلف قسمه ډیزاین نشته دی ما سره بس صحیح ده کلر ورته چینجوم مختلف کلر زه ورته ورکولی شم داسې همدارنګه دلته داسې لیاوټ ورته چینجولی شي که هغه لیاوټ کې نه غواړئ بل لیاوټ کې واخلئ په دې لیاوټ کې اخلئ هر لیاوټ کې چې اخلئ داسې اخیستلی شئ که وایي چې بس همغې لیاوټ کې اخلم بېرته لاړ شم همغې لیاوټ ته که دا څومره ډیزاین تا ورکړی دی که نه مختلف لیاوټس دي مختلف کلرس دي دا ټول بېرته ریسیټ کوئ په دا یو کلیک باندې دلته کلیک وکړه بېرته په ساده شکل ته راوړي نو دا ډېر په اسانۍ باندې دا د دې کار مخ ته ځي فرض که ما سره زه دلته ولاړ یم که نه زه اوس غواړم چې لاندې لاړ شم دا اوس زه دې ځای کې یم که نه دا زه اوس ښکته یوسم او که چې بېرته بره یوسم بره به ځي نو دې باندې زه اپ ډاون دې کولی شم ګورې دا آی ټي ده که دا شاته کړه دا بل پرې مخته کړه داسې اوس دا پروموټ دی پروموټ دې ته وایي چې ته دې ته یوه درجه زیاتوالی ورکړه د آی ټي ته آی ټي ته مکمل زیاتوالی ورکړې پاسې د رئیس سره یو ځای کړي ګوره دا څه شو ډیزاین دا دی که نه پروموشن
ما ایټ انتخاب کړی دا څه دا پروموټ کما ولې دې سلاړ کوم نه به ډیموټ کا درته خپل حالت راځي یو چاته پرمختګ ورکول او بیرته کته کول دغه لپاره اوس کیږي که تاسو دا ریټ ټو لیفټ کوئ ګان دا ایټ دې سټ تراوي او ایس هغه سټ تراوي بیا په دې اپشن باندې کار کوي ګوري اسی مکمل ریټ ټو لیفټ تاوړي ځکه تاسو دې لیاوټ هم چینجول شي دا سټانډرډ لیاوټ دی دا که بوت سټ تراولم بس تاسو بوت سټ تراوستل شي لیفټ یوازې لیفټ سټ هغه وي اصل مکمل سلیکټ وای کو ها نو دا مکمل د باندې څنګه ټول تغیرات موږ راوستل شو دا تاسو کې بل شي ورته اضافه کوي په دې کې کوي بل شي په اضافه شي دلته د ځکه چې ته اضافه کوي دا کوم شپ چې ما انتخاب کړی دی نه ورسته اضافه کول واړي کنه د دې نه مخته اضافه کول واړي او که د دې نه تاسو ابو په کوئی چې ما تا کوم انتخاب کړی دی نه پاس کلاس هغه واړي چې شپ اضافه کوي که د دې نه بلو واړي چې تر اضافه کوي نو دې ځکه تاسو ټول څنګه کولای شئ استفاده لري کولای شئ د دې لپاره اسسټنټ واړي چې اضافه کوي اسسټنټ دې سره څنګه کې واغ پیدا کیږي تاسو شي په تاسو څنګه کولای شئ زیاتول کومول شي ټیکس پین دې په دې کې اوس ما اسسټنټ لیکل زپ کې اضافه ولا راولم تاسو دا سره څنګه کولای شئ اضافه کولای شئ دا ټیکس پین تاسو سره خلاصيږي نو دا د چارټس اړوند خبر ده چارټس هم دې لپاره د کیږي چې تشکیلاتي چارټ دا چارټ دلته کیږي تشکیل کومه خسته دې چارټ کې برابر کړی ځان لپاره د فارمټ دي اما د شپ اما د ټیکس اما فارمټ تاسو باندې څنګه کولای شئ پار شپ باندې جلا جلا اپلای کولای شئ تاسو د ټیکس لپاره کوم کوي ارشد لپاره تاسو ټول باندې څنګه کولای شئ اپلای کولای شئ نو ټول هغه سیم کارونه دي پښوی دا تاسو غټوي به ته کچھ نه کوي دا دایو شپ تاسو انتخاب کړی دی لارجر دی شپ ورته چنجوي دې ته اړوي ارته چې کوي تاسو کولای شئ څنګه کوي استفاده ترې وکړئ دا مو سره دا سمارټ آرټ خبرې وي موږ ورډ کې نه ده په انسرټ کې چارټس دي چارټ په دې خاطر باندې یوز کیږي دا سره مختلفه ډیټا وي مختلف ارقام وي فرض کړه تاسو د مضامینو نمرې دي د درې ملګرو د صہیب دي د عبید الله دي او درنګ د احسان صاحب دي درې نمرې دي سره زه غواړم چې د دې درې واړو نمبرو ځان اندازه معلومه کړم چې چا نمبرې څومره اندازه باندې زیاتې دي چا څومره کمې دي فیصدي هغه چارټ متورا معلومیږي مطلب دا ست یو هغه باندې وی دا مختلف هغه دي خپل غدالین چارټ دا دې کې به دغه کې معلومیږي چې دوه نه چارټ یې مسمخته چا ورسته همدارنګ په چارټ داس کوم شي چې پس داس د زمکه د کوریا اندازه معلومه څومره وګړه څومره نه ده چې داس دا معلومه وي چې زمونږ غلط چې دا په دې کې څومره غنم دي څومره جوار دي څومره بشر دي ټول چې تاسو به څه دي معلومیږي بار چارټ داس مختلف قسمه اره چارټ تاسو یوز کوئ تاسو دې کې څنګه کولای شئ دا چارټ یوز کولای شئ فرض کړئ دې کالم کې دا نه اخلم دا وکي کوم چارټ دی دې کې ګوره ما سره د ایکسل دا خلاص شو شي دې کې بس دا نمونه چینج کوم ته کټګوري به زه د سټوډنټس نیم ولیکم صحیح ده ځان سره لیکم صہیب لیکم صحیح ده دارنګ ځان سره عبید الله لیکم صحیح شو یو با معاذ ولیکم ما سره د مضامین دي ځکه زه به زه لیکم آی ټی سکلز د لیکم کمپیوټر د لیکم نتورک صحیح ده اوس ځکه د نمبر زره سوم فرض کړئ سوی ما سره وړي دي 19 په آی ټی سکلز کې کمپیوټر کې وړي دي شل صحیح په نتورک کې وړي دي 19 عبید الله په آی ټی سکل کې شل وړي دي په کمپیوټر کې وړي دي آی کې شل فرض کې وړي دي په نتورک کې 19 وړي دي فرض مثال سان صاحب ما سره فرض کې 13 وړي دي په کمپیوټر کې وړي دي 14 وړي دي په نتورک کې 13 وړي دي صحیح ده همدارنګه ما سره 19 وړي دي په هغه کې 13 وړي دي او په دې کې ما شل وړي دي صحیح ده دا ټول ډرامه سره څنګه شوه دا کې موجوده شو تاسو ته وګورئ دا د صہیب ډیټا ده دا د عبید الله ډیټا ده ځکه دا مضامین خو درې دا کلر چې دا آی ټی سکلز دی
دا کلر د کمپیوټر دی دا د نیټورک دی هر یو درته جلا جلا لري تاسو په دې ځای کې دې ته نور شیپونه ورکولی شئ کوم شیپ چې خوښ هماغه شیپ کې انتخابولی شئ ډیټا پکې راوړئ داسې هر شکل چې تاسو غواړئ داسې پکې راوړلی شئ دا تاسو چینجولی هم شئ همدارنګه دې تاسو کلر چینجوئ دغه کلر نه غواړئ دې کلر کې راوړئ دې کې راوړئ که یو کلر کې راوړئ او که زیاتو کې راوړئ داسې راوړلی شئ داسې کلر په دې ښه ده چې تاسو ته جلا جلا کلر تاسو ته معلومات وشي صحیح ده دې کې لیاوټس دي دا لیاوټ تاسو چینجوئ پس که دا اوس دا ټټل پاس دی بیا بل ځای ته یوسئ داسې د دې دا لیاوټ دا نقشه چې ده د دې دا تاسو چینجولی شئ په دې باندې هر یو ته اړولی شئ تاسې کوم هغه سره اضافه کول غواړئ ایلیمنټ په دې باندې اضافه کولی شئ اوس دا ډیټا ده که نه زه غواړم چې دې کې زه تغیر راولم کومه ډیټا پکې راشي کومه پکې رانشي فرض کړه دا سکلز مضمون زه بیخي پکې راخلم نه په دې باندې زه کلیک کوم اوکې کوم موټه دوه دانې اوس موږ سره دوه سبجیکټس ولې نه زیاتولی هم شي اوس زه بېرته کېږم او ګوره دې ځای کې زه سره ډیټا وهم چې کومه ډیټا زه باید پکې راولم دلته چیټ سکلز بېرته پکې واچوه که د یو شخص ډیټا تاسو کموئ هم ځای کې تاسو کلیک کولی شئ ورباندې هغه فرض کړه د ماس ډیټا زه ترې ایسته کومه ماس به نه وي صرف 3 نفره ماته شو کوي وایم چې نه بېرته پکې واچوه نو په دې زه کلیک کوم بیا زه پکې څنګه کوم ډیټا اچولی شم نو او دې ځای کې تاسو تغیرولی هم شئ فرض کړه دلته 20 نه دي دلته 18 دي دا انټر کوئ نو ګورئ دا اتومات راښکته کېږي داسې نو د ډیټا مکمل تغیر راځي په دې کې همدارنګه زه دلته ورځم دا ډیټا ما سره دلته ده که نه زه کلوز کوم دا روګانې نه دي تاسې دا هغه ته اچوئ کالم ته چینج کوئ او کالم یې روګان ته چینجوئ د دې په ځای مضمون راوړئ او د مضمون په ځای باندې داسې سټوډنټس راوړئ اوس تاسو وګورئ دا ایټ سکلز دی 4 نفره شوه 4 نفره دي په دې کې د چا نومره زیاته ده ماته معلومات کېږي چا کمه ده په کمپیوټر کې د چا کمه ده چا زیاته ده صحیح شو ته بیا ماته معلوم دي دا صهیب دی دا عبیدالله دی دا احسان صاحب دی دا معاذ دی داسې په دې باندې دا ډیټا څنګه کولی شم چک کولی شم نو ټول که ډیټا کې تاسو تغیر راوړئ ایډیټ کوئ نو په دې باندې کلیک وکړئ ځای کې ایډیټ کوئ فرض کړه دا سره کلوز دی که نه ډیټا کې ایډیټ کول غواړئ تاسو دا ډایرکټ ایکسل داسې یو لنډه خلاصېږي وینډو در خلاصېږي یو چې مکمل ایکسل پروګرام دی خلاص شي نو په دې کلیک وکړه دا به مکمل د ایکسل پروګرام خلاص شي داسې په دې ځای کې مې داسې تغیر راوستی شئ که چارټ چینجوئ د دې نه بل شکل ته اړول غواړئ داسې کولی شئ دې شکل ته چینج کړئ دې ته چینج کړئ هر شکل ته چې غواړئ چینجولی شئ دا چې داسې معلومیږي چې د چا اندازه زیاته ده د چا کمه ده نو د چارټ اړوند دغه کیسې دي دا فارمټ دی همدغه د ټکس او د شیپ او دغه فارمټ د پکچر ټول ورباندې اپلای کولی شئ تاسې ډیزاین کې دی ګورئ ښه دا زه بېرته هماغه ساده حالت ته وړو دغه الاینمنټ دی دې کې اوس ماته وایي که نه چې دا اوس تاسې وګورئ دې کې دا ګورئ دا لاندې چې کوم عنوانونه ورسره کمپیوټر ده که دا زه ترې ایسته کوم په دې باندې زه کلیک کوم که وایم چې پرېږدی پکې نو په دې زه کلیک کوم همدارنګه دې سایډ ته دا نمبرز چې دي تاسې دا تاسو ترې ایسته کول غواړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ دا ترې ایسته کېږي که یې پرېږدی بس پکې پرېښودلی شئ دې سایډ ته د څه شي اضافه کول د څه شي کمول داسې لاندې ګورئ د دې دپاره داسې ټایټل ورکولی شئ دې سایډ ته کوم ټایټل ورکوئ چارټ دپاره ټایټل نه ورکوئ بعضې کې هم ورکولی شئ که پاسې ورکوئ که سنټر کې ورکوئ نو د ټول دپاره داسې څنګه کولی شئ لیبلز دي لیبل یې وګورئ داسې ته نمرې پرېښودل کېږي داسې شو کېږي څنګه لیبلز یې ورته ورکوو ډیټا ده لاندې مکمل ډیټا ورسره راځي داسې هغه کوم هغه چې ورسره دي ډاټس کلر والا هغې سره یې راوړئ او که نه یې راوړئ داسې ایرر دي داسې تاسو ته شو کېږي نو مختلف هغه داسې ورباندې اپلای کولی شئ ګرډلاین شاته ورته ورکوئ نه یې ورته ورکوئ داسې څنګه کولی شئ ټول باندې اپلای کولی شئ د چارټ اړوند دغه کیسې دي چارټ کې داسې یو ډیټا اخلئ هغې باندې داسې سره مختلف مضامین دي مختلف زیات شاګردان دي هر شاګرد ډیټا تاسو ته معلومیږي نو بیا دا چارټ تاسو کولی شئ تاسو دا پرنټ کړئ پرنټ ته ورکړئ او ورشه ته وښایئ چې پلانکې موږ سره په دومره لیول کې دی پلانکې په دومره لیول کې په ډېر اسانۍ سره ترې معلومات کېږي د چارټ کیسې داسې وي